نو تاسو ته پته وي چې نیم کیلو فیټ دا د 3800 کیلوریز یعنی څه کم 4000 کیلوریز برابر دی. مطلب دا کو یو انسان خپل 4000 کیلوریز استعمال کی په څه طریقه باندې هم په څه عمل باندې هم داسې ورزش باندې په منډه باندې په ایکسرسایز باندې نو د هغه به د وجود د نیم کیلو وازګه کموي. اوس کم داسې چلون دي چې هغه زمون کیلوریز په تیزی سره استعمالي. لکه اوس یو کو انسان ناست وي نو هغه ډېر خپل کمه انرژي او طاقت استعمالي. دغه شان په اودو باندې د هغې نه هم کم چې څومره هغه څه نه څه اکټیویټي کوي دومره به هغه خپل ډېر کیلوریز سیزي او د هغې په نتیجه کې به د هغه وازګه او فیټ ویلي کېږي. د ټول ناول چونکې د ګرمۍ موسم دی نو د لمبا طرف ته به راشم او که یو انسان په یخو اوبو باندې 15 منټه ولامبي نو هغه خپل 100 کیلوریز استعمال کړي. لکه 100 کیلوریز هغه په 15 منټه کې هغه استعمالولی شي صرف په لمبا باندې. نو دغسې کو دا کس یو میاشت روزانه مسلسل 15 منټه لامبي د ورځې نو د ده به لږ نیم کیلو فیټ د وجود نه ویلی شي.